سلامونه او نیکې هیلې درنو لیدونکو، نن درته د پند نه ډک داستان لرم. تمه ده تر پایه وګورئ او زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. په عمر پخه ښځه د ګلانو هټۍ ته راغله. سلام یې واچوو، زیاته یې کړه: زویه، یو ښایسته د ګلونو ګېډۍ چې په ټوله هټۍ کې ساری ونه لري غواړم وپېرم. تر څنګ مې د ګلونو ګېډۍ ایښې وه، راپورته مې کړه. ورته مې ویل: دغه د مورجانې، تر دې نور ښکلي ګلان نه لرم. وی ویل: ډېر ښکلي دي، کټ مټ لکه زما ګران، خو په څو روپۍ دي؟ ورته مې ویل: مورجانې 90 افغانۍ. په خبرو کې راولوېده: زویه، دومره نه لرم، که نه تر هغه دې ډېرې زار وي. ور زیاته مې کړه: مورجانې، ستا لپاره مې 90 افغانۍ کړه، که نه له 120 افغانیو کم نه پلورم. ډېر ټینګار یې کاوه. ور زیاته مې کړه: مورې، زه ځان نشم تاواني کولی، څه زور او جبر خو نه دی، وړیا خو یې نشم درکولی، مه یې لمانځه، دا د مینانو ورځ څه فرض خو نه ده. بوډۍ ښځې چادري پورته کړه، په ژړغوني غږ یې وویل: زویه، دا مې زوی ته وړم، په قبر یې ورته ږدم، خبرې ورسره کوم. خلک وایي نن هغه چاته باید ګلان او ډالۍ ورکړي چې مینه ورسره ولرئ. ما مخکې دا ورځ نه پېژانده. زما زوی چې کله ژوندی و، هره ورځ مو د مینې وه، له موږ نه پکې د مینې ورځ ورکه وه، د مینې ورځ مو نه پېژانده. ستا په څېر ښکلی زوی مې و، د کابل په بمي چاودنه کې مې زوی شهید شو، بې زویه شوم. سلګو واخیسته، رڼې اوښکې په مخ را روانې وې. زما هم بې اختیاره اوښکې له سترګو بهېدې. د ګلانو ګېډۍ په غېږ کې ونیوله، پیسې یې راکړې. د بخښنې تر څنګ مې پیسې هم بېرته ورکړې. بوډۍ ښځه د مننې په کولو له هټۍ ووته. په څوکۍ کېناستم، په شاشه مې ورپسې کتل. دا شېبه مې د ژوند تر ټولو ترخه شېبه وه چې ما ولیده.